سلامونه، وخت مو په خیر دی. عامه ساتنې ملي تصدۍ ویان ضیا ودان نن سهار د مقناطیسي ماین په یوه چاودنه کې شهید شو. ولسمشر غني په نوموړي برید غټ جنایت بللی او غندلی دی. په 2021 میلادي کال کې 18.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشردوستانه مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي د دغو مرستو د رسولو لپاره 1.3 میلیارده ډالرو ته اړتیا ده. د ازبکستان وارداتي برېښنا بیرته 300 میګاواټو ته لوړه شوه. د برېښنا شرکت ویلي په ورته وخت کې د برېښنا د عادي کېدو لپاره کار په جدي توګه دوام لري څو د برېښنا واردات 450 میګاواټو ته ورسیږي. د اندونیزیا یوه ملکي مسافر وړونکې الوتکه بهر ته لوېدلې ده. د راپورونو له مخې د الوتکې په 50 مسافرو او 12 عمله کې 7 ماشومان او یو شمېر ښځې هم وي چې ویل کېږي ټول مړه شوي دي. او د آریانا افغان هوایي شرکت په 2020 میلادي کال کې 3.4 میلیونه ډالر ګټه کړې ده. دغه شرکت ویلي چې 2020 کال هوایي چلند ته د ستونزو ډک کال و، خو دوی په بریالیتوب سره پای ته رسولی.